مؤمنانو الله تبارک وتعالی په خپل عظیم کتاب کې د سورة احزاب په 21 آیت مبارک کې فرمایي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. ويقينا بشكه تاسي لرا اي مؤمنانو مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اتباع کې ښه نمونه او ښه اقتدا موجوده ده چې تاسې هر څه کول غواړئ نو خپل پیشوا او خپل پیغمبر ته ګورئ، که په عباداتو کې دي که په معاملاتو کې دي، په هر څه کې تاسې د هغه پیروي کوئ، د هغه اقتدا کوئ. خو دا هغه څوک دغه اقتدا اهم بللی سي د ځان دپاره چې هغه یرجو الله د امید رحمت د الله لري او و یوم القیامت او د ثواب د ورځې د قیامت لري، یا ویریږي له الله او له ورځې د قیامت او وذکر الله کثیرا او الله زیات زیات یادوي. مؤمنانو الله جل جلاله موږ ته بهترین دستور راکو چې تاسې ته اسانه رویه او طریقه د خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند و زندگی کې ده، او هغه محمد صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایي چې یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا متفق علیه. دا حدیث حضرت انس بن مالک رضی الله عنه را نقل کوي، بخاري و مسلم دواړو راخیستی ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یسرو، تاسې په خپل ژوند و زندگی کې اسانی کوئ، په عباداتو کې اسانی کوئ، په معاملاتو کې اسانی کوئ، په رویه له خپل رعایاو سره، له خپل رعایت سره، له خپل زیر دستانو سره په هغو کې اسانی کوئ. الله تبارک وتعالی فرمایي چې یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. د الله تبارک وتعالی د دې عظیم شریعت په درتلو کې تاسې ته اراده دا ده چې تاسې په اسانه ژوند کې ژوند وکئ، خوشحاله ژوند کې ژوند وکئ، او د سختۍ اراده د الله پاک نسته درته. الله تبارک وتعالی راته فرمایي په سورة فاتحه کې اهدنا الصراط المستقیم، خدایه موږ ته د مستقیمې او د هدایت د سمې لارې هدایت وکړه. صراط مستقیم مفسرین لیکي چې نه مشقت یې پکې لکه د یهودیانو په مسلک و په مذهب کې چې و، او نه بې بندوباري یې لکه د عیسویانو او نصاراو صلیبیانو په مسلک کې چې و. نو تاسې درمیانه اوسیږئ. اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم دا معنی چې نه مشقت شته پکې او نه بې بندوباري شته پکې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه راته فرمایي یسرو، تاسې په خپلو ټولو امورو د زندگی کې د اسانۍ لار مختاره کوئ. زموږ د فقهاو طریقه مبارکه دا ده چې کومه فتوا ارفقه او اشفقه په انسانانو باندې اسانه انسانانو ته هغه ته ترجیح ورکوي، هغه مختاره، هغه رویه مختاره کوي. سختی د مسلمان له شان سره نه ده پکار. ولا تعسروا دومه جمله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سختی مه کوئ، نه په معاملاتو کې د سختی ته هغه کوئ، سختی ته اراده کوئ، او ما په عباداتو کې. دا صحیح ده چې په عباداتو کې کوم عمل اشق یې په نفس باندې د هغه د خدای په نزد باندې ثواب زیات دي، خو دا انفرادي اعمال دي. په اجتماعي اعمالو کې خصوصا ولایت امور د مسلمانانو مسؤلین دا به له خپل رعایت سره مفتیان او هدایت کوونکي او د امر بالمعروف و نهی عن المنکر مسؤلین دا به له خپل ولس او له خپل رعایت سره سختی نه کوي،
تشدد به نه کوي. اسلام کې یسر ده، په اسلام کې سختي نسته. ولا حرج فی الدین، په دین کې حرج نسته، په دین کې سختي نسته. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ولا تعسروا. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها یو روایت کې را نقل فرمایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چیرته هم د دوو امرینو په مابین کې دته اختیار نه ده ورکړ سوی، مګر هغه اسانه لار به یې غوره کوله، تر څو به سي واضح او صریح په هغې کې ګناه نه وه، تر هغو به یې اسانه لار غوره کوله. نو او همدارنګه له سختي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ټول امت ته همیش د سختي څخه د ځان ژغورنې د ملت ژغورنې تعلیم ورکړی ده. یوه ډله د صحابه کرامو راله، رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځینې ازواجو څخه یې پوښتنه وکړه، د امهات المؤمنینو څخه له ځینو څخه یې پوښتنه وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم روزمره کوم اعمال کوي. هغو هغه جریان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اعمالو د شپې او د ورځې ورته ووایو چې داسې اعمال کوي، دومره عبادت کوي، دومره تلاوت کوي، دومره تهجد کوي. نو حدیث مبارک کې راځي کأنهم تقالوه، د دوی په ذهن کې داسې ورغله چې یاره دا خو کم عبادت ده. خو بیا دوی خپل منځ کې سره وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو هغه هستي ده چې مخکني وروستني ټول اعمال، ټول ګناهونه الله دته معاف کړي دي، او دی منزه ده، معصوم ده، او د ده دا د دین دعوت کول او د دین رسول هغه مقام ده، هغه درجه ده چې موږ ځانونه ولیکو هغه ته نسو رسېدلی. نو یو وویل چې زه به ټول عمر روزه نیسم، بل وویل چې زه به ټول عمر په شپه بیداري تېروم، په تهجدو به یې په ولاړه به یې تېروم، بل ویل چې واعتزلو ولن اتزوج ابدا، زه به اعتزال غوره کوم، تزوج به نه کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله کور مبارک ته تشریف راوړي، د بیبیانو له طرفه دغه صورتحال و ماجرا ورته ذکر کیږي، نو هغه کسان راغواړي او ورته وایي چې تاسې داسې ویلي وو. هغه ورته وایي و یا رسول الله. نبي علیه السلام ورته فرمایي چې زه تر تاسې ټولو له الله پاک څخه ډېر ویرېدونکی یم. وګورئ زه روزه هم نیسم او بوزه هم یم، یعنی روزې هم نه لرم، او زه د شپې تهجد هم کوم او خوب هم کوم، او زه نکاح هم کوم، نکاح هم لرم. نو د دې مطلب دا نه ده چې تاسې دا کوم شیان په ځان باندې راوستلي وو، دا شی تقوا ده، دا عبادت ده. مؤمنانو دې ته سړی متوجه وي چې د خدای په شریعت کې همیش د اسانی په امت باندې او د سهولت په امت باندې او د بشارت په امت باندې تلقین سوی ده. د اسانی په امت داسې تلقین ده، تاسې دا حدودو ته وګورئ چې وایي الحدود تندرأ بشبهات، حدود په شبهاتو باندې ردیږي، در حالی کې چې حدود د ډیرو قبیح اعمالو په مقابل کې الله تبارک وتعالی را لیږلي دي. خو هغه قبیح اعمال هم الله دا نه غواړي چې همیشه دې دا خلق په دغو اعمالو کې په جزا باندې رسیږي، او همیشه دې دا میله جوړوي، دا خلق دې پې باندې راټولي، بلکې هغه په یو حکمت سره دې دفع کوي. اول خو اصل اعلان ورته موجود ده چې تاسې د دغو فجایعو په مقابل کې دغه سزاګانې سته په شریعت کې مقررې دي. نو د هغو د ثبوت دپاره بیا په شریعت کې ډیر احتیاط مقرر سوی ده. دا د دې دپاره سوی ده چې په امت کې سختي رانیسي، تکلیف رانیسي، په خلکو باندې مشقت رانیسي. درېیمه جمله په دې حدیث مبارک کې ده وبشرو، خلقو ته زیری ورکوي، نفس ته زیری ورکوي، خپل ځان خوشحاله ساتئ، د الله په توفیق باندې خوشحاله اوسیږئ، د الله په یو عبادت ترسره کولو باندې خوشحاله اوسیږئ، او په معاملاتو کې چې کوم نیکه معامله له چا سره، نیکه رویه او نیک سلوک له چا سره وکړل، په هغه باندې خوشحاله اوسیږئ، د خپلو
میلمنو په قدر باندې خوشحاله اوسئ، د همسایه سره په ښه سلوک باندې خوشحاله اوسیږئ، له رعیت سره په ښه سلوک باندې په ښه رویه باندې خوشحاله اوسیږئ. او ولا تنفروا دا څلورمه جمله ده چې تاسې د تنفیرو د نفرت اچولو کوشش مه کوئ. خلق له دینه تریوئ مه، خلق له دینه متنفر کوئ مه. که تاسې یو څوک له دین او شریعت مخالف وینئ، د امر بالمعروف د ادارې یو څوک ورځي ورسره مخامخ کیږي، نو هغو ته به داسې الفاظ نه استعمالوئ چې ای فاسقه، ای بېدینه، ای د خدای دښمنه. نه، په لین او فریب کو په شفقت او په نرمي سره به د هغه سره برخورد کوي، هغه به پوه کوي، د هغو بدو اعمالو په عواقبو به پوه کوي، د آخرت په اسرارو به پوه کوي، عقیدتمند کوي به یې، عقیدې ته به یې راجع کوي چې هغه په عقیده باندې راسي، په هغې کې یقین پیدا سي، په هغې کې ایمان پیدا سي. او ورسره به خپلو دوره هم هغه ته ښیي چې که چېرته بیا د دې ټولو نصایحو سره، د دې ټولو فضایلو سره ته له دې بدو اعمالو انصراف ونه کړو او ورته راونه ګرځېدې، ترې ونه ګرځېدې، بیا به تا ته سزا درکول کېږي، د شریعت سخته سزا به بیا تا ته درکول کېږي. نو هغه انذار دې هم ورکړي، د آخرت انذار دې هم ورکړي او د دنیا د عقوبت انذار دې هم ورکړي. الله جل جلاله دې موږ ته د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم. چې ویده یې ضمیر د شهواتو اسیر، نه خبر له معنا مادیاتو کې ګیر، له بادار یاغي تل په غم تل په ویر، تنې غاټ او کاهل ګور زړه یې زهیر، له بادار یاغي تل په غم تل په ویر، تنې غاټ او کاهل ګور زړه یې زهیر، تنې غاټ او کاهل ګور زړه یې زهیر. چې پرې روح شي ځواکمن زه وجدان ویښوم، چې پرې روح شي ځواکمن زه وجدان ویښوم، د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان